د پښتني سندرغاړی شینا ګل د ډانس هغه ویډیو چې په محفل کې ډانس کړی دی څنګه لیک شوه او چا انټرنیټ ته اپلوډ کړه. شینا ګل په دې باره کې څه وایي؟ که غواړئ چې په ټول حقیقت باندې پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو نن سبا د پښتنو سندرغاړو او ډانسرانو موضوعات په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ګرم دي. په همدې موضوعاتو کې یو خبر د شینا ګل سندرغاړي په باره کې هم دی چې د خپل غلطۍ د لاسه ټول عزت خاورې ایرې شو. شینا ګل په یو نوي ویډیو کې وایي چې زما د کور ویډیوګانې او ډانس چا انټرنیټ ته خېجولی دی، خو هغه وایي چې زه ډانسر نه یم، دا زموږ کور کې پروګرام و او ما په هغه پروګرام کې خوشحالي کړې وه لکه څنګه چې نور پښتانه په خپلو ښادو او پروګرامونو کې خوشحالي کوي. خو د هغې نه وروسته دغه هر څه موږ په یو میموري کارت کې ساتلي وو چې دغه میموري کارت زموږ نه ورک شو او بیا د یو چا لاس ته ورغلی دی او هر چا چې دغه میموري کارت مونته دی نو هغه تصویران او ویډیوګانې انټرنیټ ته اپلوډ کړي دي او غواړي چې په دې کار سره زموږ عزت خاورې ایرې کړي. هغه وایي چې هر چا دا کار کړی دی ښه کار نه دی کړی ځکه چې د دوی به هم په کور کې خویندې او میندې موجود وي. دوستانو واقعا چې په داسې حالاتو کې د انسان زړه ته ډیر تکلیف رسیږي او دا یو ډیر غلط کار هم دی چې د یو انسان حیا عزت دی دغسې نیلام شي. خو زه هغه پښتنو ته هم وایم چې د کور تصویران او ویډیو ځان سره موبایلونو کې ساتي نو هیڅکله دې هم داسې نه کوي ځکه چې ستاسو یو وړه غلطي تاسو دغسې بې عزته کولی شي. الله تعالی دې د هر مسلمان عزت محفوظ وساتي ځکه د سوشل میډیا دور د یو فتنې دور دی نو ډیر زیات خیال وساتئ. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.